السلام علیکم. نن درته خپله ویډیو د یوې لطیفې په بیانولو باندې پیلوم. ډاډه یم دا ویډیو کوای شي ستاسې ژوند بدل کړي او موږ او تاسې له یوه غفلته راویښ کړي. دوه ملګري وو، د دوی دریم ملګری ناروغ و. دوی د هغه عیادت ته ورتلل. ملګری په داسې یوه ودانۍ کې اوسېدو چې شاوخوا 100 پوړونه یې درلودل. کله چې دوی ورځي ګوري چې د ودانۍ لفت خراب شوی دی، تصمیم نیسي چې پلی دغه سفر پیل کړي. له اوږد مزل او ستړي کوونکي مزل وروسته کله چې دوی د ودانۍ وروستۍ برخې ته رسیږي، یو ملګری بل ته ګوري، وایي دوه خبرونه درته لرم، یو ښه او بل بد. ښه خبر دا دی چې ما او تا د ودانۍ وروستی کړه او دا یې وروستی پوړ دی. خو بد خبر دا چې زما او ستا ملګری دلته نه اوسېږي، په څنګ ودانۍ کې بل ځای کې کور دی. ما او تا هدف غلط کړی و. کټ مټ ځینې انسانان په دې دنیا کې هم د همدغو دوستانو حیثیت لري، د همدغو په شان باندې سرګردانه دي، خو بالاخره هدف ته نه رسیږي. دوی په دنیا کې ستړی ژوند کوي، حلال او حرام راټولوي، زحمت باسي، الله پاکې هیر وي. خو کله چې دنیا وروستی کېږي یا د دوی اجل را رسیږي او دوی هغه اصلي کور ابدي کور ته دننه کېږي، هغه هم له یوې سپینې ټوټې سره چې بل هېڅ څه له ځان سره نشي وړی، دوی متوجه کېږي چې ادرس، هدف او هر څه غلط کړي وو. منزل مقصود دا نه و، بلکې بل څه و. موږ او تاسې الله پاک د دې لپاره نه یو پیدا کړی چې یوازې مال راټول کړو، یوازې په ژوند کې عیش و عشرت وکړو او بس. اصلي هدف زموږ د ژوند دا دی چې عبادت وکړو، الله پاک راضي کړو او د دنیا آبادی لپاره راستول شوي وو. زموږ هدف دا دی چې دا ټول اسباب د دنیا وکاروو د دې لپاره چې الله پاک راضي کړو او په قیامت کې تر ټولو لوی نعمت چې هیڅ نعمت پسې نشي رسېدی، جنت وګټو. جنت ته د رسېدو لار په دنیا کې خیر ښېګڼه، د دنیا آبادول او د الله تعالی راضي کول او عبادت. د عقل نه مني چې یو انسان د لومړی غشه یا غتیر خوشي کي له کمانه بیا د هدف وټاکي. منطق او عقل دا مني. اصلي باید لومړی هدف وټاکل شي، بیا پې تیر ورخوشي شي. که داسې نشي خو هدف ته نه رسیږي. تر ټولو لوی هدف زموږ او ستاسې د ژوند همدا دی چې الله پاک راضي کړو او جنت وګټو. دنیا هم وګټئ، دنیا یې برخه ده او د دغه دنیا ټول اسباب وکاروئ د دې لپاره چې همدغه هدف ته پې ورسیږئ. السلام علیکم.